سلف وختونو کې یو کس و چا نوم ابوبکر الانصاري رحمت الله علیه و او خلکو هغوی له قاضي المالستان نوم سره هم پیژندو او خلکو کې هغه ډیر پرهیزګاره او نیک پیژندل کېدو او هغوی د زړه کې الله یره ډیره زیاته وه او هر وخت به یې کوشش و چې الله عذاب او هغې غصې نه ځان وساتم. هغوی خپله دا کیسه څه داسې بیانه کړې وه چې یو ورځ د مکې لارو کې روان وم او زه ډیر وږی وم ځکه چې ډیر وخت نه مې څه نه خوړلي او ما خوراک له څه شی لټو ځکه چې راسره پیسې نه وې او زه ډیر غریب او مسکین وم. نو هغوی ویل چې ماته لارې کې سور شیشې ښکاره شو او پکې یو ډیره ښکلې غاړکۍ وه. نو هغه حفاظت سره کېښوده چې مالک یې میلاو شي نو به ورته ورکړم. نو څه وخت پس یو کس راغی او هغې ورته وویل وروره تا دلته زما یو غاړکۍ لیدلې ده ډیره ګرانه او ډیره ښکلې ده رانه روکه شوې ده. نو ابوبکر ورته وویل چې او ماته یو میلاوه شوې ده خو ماته به خیر چې هغه څنګه ده چې ماته یقین راشي چې هغه ستا ده. نو هغې ورته هر څه وښیل او دی له یقین راغی او هغه غاړکۍ ورته ورکړه. او بیا هغې سړي ابوبکر ته وویل چې زه تا ته انعام درکول غواړم. نو ابوبکر انصاري ورته وویل چې وروره دا ستا شی و او تا ته مې درکو خو ماته هیڅ نه دي پکار. نو زه ستاسو د انعام پیسو باندې هیڅ حق نه لرم دا ځان سره کېږدئ. تاسو خبر یې چې مسلمانان داسې لکه احتجاج کوي چې واخله او هغوی ویل زه نه اخلم او دې بیا ویل چې واخله او بیا هم هغې څه وانهغېستل. او بیا ابوبکر ورته ویل چې زه خدای نه ډېر یریږم نو کوم چې ستاسو دی تاسو ځان سره وساتئ. نو لږ وخت پس هغوی ته احساس وشو چې مکې کې زما دپاره اوسېدل ډېر ګران دي او دلته روزګار نشته. نو هغه د مکې نه څه نور څه ځای ته سفر باندې روان شو ځکه چې الله ویلي دي که تاسو ته رزق یو ځای کې نه موندل کېږي نه بل ځای ته ځئ. خو کله چې هغه سفر باندې روان و نو یو ډېر لوی طوفان راغی کشته یې ماته شوه او ډېر خلک مړ شول. او بیا ابوبکر انصاري ویل چې خدای ماله وساتو او ځان مې ځمکې ته ورسو. هغه یو جزیره وه چې کوم باندې هغوی ته څه خلک ښکاره نه شول خو هلته یو جومات و. هغوی د جومات کې کېناستل او قرآن تلاوت یې شروع کړو. نو نږدې نه څه خلک تېرېدل. کله چې هغوی د ښایسته غږ واورېدو نو حیرانه شول چې دومره ښکلی تلاوت څوک کوي. دا خلک جومات ته رالل او بیا ابوبکر انصاري سره میلاو شول او هغوی ته بیا ویل چې تاسو ډېر ښکلی قرآن لولی. موږ غواړو چې تاسو موږ ته او زموږ ماشومانو ته داسې قرآن زده کړئ او تاسو ته موږ هر شی به درکوو اوسېدو دپاره ځای هم درکوو. نو هغوی ومنله او قرآن لولل شروع کړل او اوس هغوی سره کور هم و او روزګار هم و. یو ځل هغه خلک دوی ته بیا رالل او ویل چې تاسو لیکلی هم شئ او لوستلی هم شئ. نو موږ غواړو چې تاسو موږ ته لیکلی زده کړئ او ستاسو پیسې به موږ زیاتې کړو. نو بیا هغوی د ټولو ته لیکلی زده کول شروع کړل او هغوی پیسې هم زیاتې شوې. نو بیا څه وخت چې تېر شو دوی اراده وکړه چې ما دلته ډېر وخت تېر کړو او اوس غواړم چې زه بل ځای ته لاړ شم. نو هغوی ټولو خلکو ته احساس وشو چې دا خو دلته نه رښتیا کې روان دی او موږ نه غواړو چې دا دې ځي. نو هغوی ټولو یو ډېره زبردسته خبره سوچ وکړه چې د دوی به دلته چا سره واده وکړو نو بیا به دا نشي تللی. نو هلته کې یو جینۍ وه کومه ډېره ښه پرهیزګاره او ایمان لرلو واله وه. هغه جینۍ یتیمه شوې وه خو ډېر ښه او عزتداره کور نه وه. نو دوی ویل چې تاسو د جینۍ سره واده وکړئ او هغوی ویل چې زه نه کول غواړم. دوی بیا ویل چې تاسو وکړئ او دوی ویل چې زه نه کول غواړم او دوی څومره ساعت داسې لګیا وو او بیا ومنله. نو ټولو هغوی نکاح کېښودو. نکاح وشو او بیا دوی د جینۍ راویستله. خو څنګه چې هغوی د ناوې ولیدله او هغې غاړې ته یې وکتو نو د هلته کېناستو او ډېر یې وژړل. خو هغه جینۍ دا پوهه شوه چېرته زه دې ته خوښه نه شلم او ژړا کې هلته نه وتښتېدله. نو ټول خلک ډېر حیرانه شول او ورته یې تپوس وکړو چې تا داسې ولې وکړو ولې دې هغې زړه مات کړ. او بیا دوی ویل چې داسې هیڅ خبره نه ده ما داسې هیڅ هم نه دي کړي. خبره دا ده چې کله م هغه ولیدله نو کومه غاړکۍ هغې غاړې ته اچولې وه هغې له زه پېژنم. ډېر وخت مخکې دا ماته د مکې لار کې موندل شوې وه او بیا د دې مالک ته مې درکړې وه. نو کله چې ټولو خلکو دا خبره واورېده نو هغوی ټولو الله اکبر الله اکبر او الله اکبر ویل شروع کړل. نو بیا د خلکو وویل چې کوم د جینۍ پلار و هغې نه به همیشه موږ یو خبره به اورېدله. هغې به ویل چې مکې کې ماته یو کس میلاو شوی و کوم ډېر پرهیزګاره نیک او ښه و او موږ به اورېدو چې هغې هر وخت به الله ته دعا کوله چې خدای دې زما لور واده هغې سړي سره وکړي. نو اوس ته دلته یې او هغې دعا الله قبوله کړه. نو داسې هغوی د جینۍ سره واده وشو بیا هغوی ماشومان وشول
نو ډېر وخت پس کله چې هغه وفات شوه او هغوی ماشومان هم مړ شول، نو ابوبکر انصاري خپله دا کیسه به نورو ته اوروله او هغه غاړې کې هغوی چا باندې ډېرو پیسو کې خرڅه کړه. نو لږ سوچ وکړئ چې هغوی سره څه مرسته شوي وو. دومره ګران وخت یوازې تېر کړی و، څوک مرسته کول دپاره هم نه وو. نو هغوی ته دا معلوم نه و چې الله هغوی دپاره څه فیصله کړې ده، او هغوی ته دا معلوم نه و چې الله څه اراده کړې ده. هغوی خپلې به هم څه ارادې به وي، څه سوچ به کړی وي، خو لږ وګوره چې الله هغوی ټول کارونه پخپله کړي وو. هغوی سوچ به هم نه کړی چې هغوی د دومره دولتمنده کس به جوړ شي. ځینې وخت داسې وي چې موږ ژوند کې نه پوهېږو موږ سره څه کېږي او ولې کېږي، خو هغه ټول د الله پلان وي او هغه خپل کارونو باندې ډېر ښه پوهېږي.